د مرکې په ذریعه باندې غټې مسلې هم حل کېدی سي، کوچنۍ مسلې هم حل کېدی سي. مرکه پر هر شي کېدی سي، که داسې شی کوم ځکه وي او که د چا څخه څوک د خپل زوی دپاره لور غواړي یا یې خور غواړي نو مرکه ور واستي. اوس مرکه چیش ته وایي، د دې څه اهمیت دی په پښتني ټولنه کې، دا مرکه ولې ور استول کیږي او خلک که مرکه نه ومني نو آیا پر دا باندې څه جرم راځي، یو څه سزا ور میلاویږي، یو څه جرمانه پرېږدي. مرکې ته خلک په ښه نظر ګوري که بد نظر ګوري او پر هر شي مرکه کېدی سي، که په مخصوصه شي باندې مرکه کېدی سي. مرکه د پښتونولي چې کوم قدر دی په دې کې دننه مرکه یو خاص اهمیت لري. دا مرکه و چیش ته وایي، راسئ چې نن پر دا باندې مجلس وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کزی او دا دی زما یوټیوب چینل. د پښتونولي په حواله باندې چې کوم زموږ یو لړۍ ده، د یوټیوب چینل کوم یو سیریز روان دی چې پر مختلف شیانو باندې په پښتونولي کې چې کوم قدرونه دي، ویلیوز دي، دود دي، دستور دی او پښتونولي چې یو کوډ آف کنډکټ دی، یو نظام مصالحت دی، یو نظام عدالت دی، قضا ده، زموږ لا آف جسټس دی. د پښتونولي چې کوم یو انریټن لا ده، د دې تحت مختلف قدرونه په موږ کې موجوده دي، پښتنو کې موجوده دي چې هر پښتون یې د ایمان غوندې عزت کوي، قدر کوي او مني، تسلیموي او دې سیستم ته حاضریږي، خپل ځان ورته حاصروي او دا شی مني، پښتونولي مني. که څوک د پښتونولي نه ومني، د دې دود دستور نه ومني، خلک هغه ته ډېر په بد نظر ګوري او هغه د په پښتنو کې ګسه شماري نه. نو نن موږ په پښتونولي کې دننه یو قدر ویلیو چې دی، یو خوی چې دی، هغه یو طریقه چې ده، هغه ته وایي مرکه. دې مرکې باندې موږ مجلس کوو. خو د هغه څه مخکې تاسو زما دا یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ، د ګانټۍ بټن چې دی هغه دباو کړئ. بیا که هر ماخستن زه دلته ویډیو اپلوډ کوم، اول د واره در تاسو در ورسیږي. کمنټ هم پر ورکړئ یو بل ته چې دی په وټساپ ګروپو کې شیر هم کړئ چې دا معلومات در نور هم ور ورسیږي. دوستانو د هغه څه مخکې دا د پښتونولي چې کوم دا نور سیریز دی، دا نور ویډیوګانې دي، هغه هم بیا تاسو کتلی سئ د دې ویډیو بعد. دا ویډیو پرته تاسو وګورئ. مختصر به خبره کو چې مرکه و چیش ته وایي. دوستانو، مرکه په پښتونولي کې یو قدر دی چې موږ په هغه وخت دغه عمل کوو، دغه خوی په هغه وخت کوو، د دې عمل انجام موږ هغه وخت کوو چې کله موږ د خپل ورور دپاره یا د زوی دپاره یو انجلۍ منتخبه کړو، یو خاندان منتخبه کړو چې موږ به خپل ورور ته یا زوی ته په دغه خاندان کې کوزده یا واده ورکوو. نو مرکه خلک ور واستي اول د واره. او دا مرکه څنګه ور استول کیږي؟ مرکه و څه خلکو ته وایي، یعنی پلار، نیکه یا مشر یا ورور یا مشر زوی یا داسې همسایګان یا د کلي یا د قوم خلک، شپږ اووه خلک وي نه، نو یا در دې څه کم وي، په هغه کې زنانې هم شامله وي. دا ور واستي هغه کور ته چې یاره ستا خور یا ستا لور موږ د خپل خاندان دپاره غواړو، د خپل زوی دپاره یا د ورور دپاره غواړو، موږ په مرکه راغلي یو نه. نو هلته ورسي، هغه که د خپل قوم وي، مثلا که د ترین قوم وي نو د ترینان خلک به راځي، یا په دې باندې هېڅ پابندي نشته. که د ترین قوم وي نو د کاکړ قوم مرکه ورله راتلی سي، هغه کور لره نه، زنانې لره، هغه خاندان لره. که د کاکړ کور وي د سید غو راتلی سي، د اڅګزي مرکه ور راتلی سي دغه کور. نو پښتانه چې دي هغه یو د بل څخه په دې حواله باندې یعنی دا نه غواړي چې موږ دې خو نو خالي په خپل قوم کې ودونه وکړو، کوزدې کوو. یا هر قوم زموږ دپاره محترمه دی، زموږ رشتهداران یو په بل کې، موږ ټوله مسلمانان یو، ټوله پښتانه یو، سره وروڼه یو، خاندان یو، یوه پښتو مې ده، یو مې خدای دی، یو مې رسول دی. نو لہذا موږ یو بل ته ښځې سره ورکوو، یو بل سره چې دی هغه دوستیانې کوو، ودونه یو په بل کې کوو.
زموږ سره څه ټیک دی که یو څو په پښتنو کې که یو څه داسې قبایل شته چې هغه وایي یا موږ یې په خپل کورنۍ کې کوو نو هغه جلا خبره ده. لکه اوس زموږ چې دا کوچیان خلک دي نه هغه په بار کې خپلې لوڼې او خویندې نه ورکوي نه لکه اوس په پنجابیان کې چې داسې څه قومونه شته نه لکه دا چاچیان او دا دي هغه نور نه ورکوي. نو دا د هغوی خپل خلک دی پیونده مخلوق دی د هر چا خپل خپل دود دستور دی. لیکن موږ چې کوم ځایي خلک یو چې په هغه کې هر څوک شامل دی هر قوم شامل دی هغه یو د بل سره دوستیانې کوي. اوس خو سردام شروع شوي دی چې د پښتنو کره د بلوڅانو راځي د بلوڅانو کره د پښتنو د کاسیانو ښځې ور واده کوي نو دا یو پابندي نشته. نو که څوک خوښ کړي یو کور چې د پلانکي کره موږ مرکه ورستو نو ترتیب یې داسې دی چې اول د واره زنانې د هغه کور هغه مور یا د رقم سپین سري یا د رقم نور تور سري یا د رقم نور ښځې چې دي لوڼې هغه ورواسی وایي ورستې یو واره وګورئ د دوی کره وګورئ چې د دوی کره پیغله شته لور خور شته زموږ دپاره زموږ د هلک دپاره صحیح دی نه دی صحیح تعلیم یافته ده نه ده تعلیم یافته خدای نخواسته یو نقص خو نه دی پکښې ښه پښتو ویلی سي یو ښه خوراک کوشیانو دا پخولی سي نو هغه ښځې زنانې بیا راسي یو ورځ د کور کره دغسې کښېني چای وکړي دا وادي ورته وایي نه چې موږ په مرکه راغلي یو خو خیر اوس خو ورته وایي لیکن اکثره بس دغه کښېني نه دا کور ده نو هغوی بیا اریان سي هغه کوم کوربه چې هغه وایي تی د کومې خوا راغلي یاست هغه وایي بس موږ د پلانکي کلي څخه راغلي یو. نو پښتنو کې دا یو شی چې دی هغه عیب ګڼل کېږي چې یاره د چا سره د شناخت نه وي د هغه کوم مرکه نه ورستی خامخا یو داسې یو لړۍ به ته جوړوې چې د پلانکي په شناخت موږ راغلي یو د پلانکي په کور په شناخت راغلي یو. دا رقم که ناببره د یو چا کره ورسې نه او ورته ووایه چې موږ مرکه راغلي یو هغه وایي تی څوک یاست د کومې خوا راغلي یاست نه مې قوم را معلوم دی نه مې خاندان نه مې کلی نه مې څوک را معلوم نه تی موږ پېژنئ نه موږ تی پېژنو نو تی څنګه په مرکه موږ له راغلي یاست. خو مطلب دا ډېر عیب ګڼي کله کله خو دا د خاندان خلک چې دي هغه پر خپله نجلۍ شک هم وکړي وایي دی نه د یو چا سره خدای نخواسته یو دوستي خو نه ده پر ټلیفون باندې چې دی یو دم اچانک ناببره رالو ګوره د کومې خوا سره رالو نو کله کله و داسې د کور پیغلو نجونو ته ډېر نقصان پېښ سي نو دا غلط عمل دی. بهرحال په کار خو نه و چې په خپلو نجونو باندې شک څوک وکړي نه بس مرکه ده راغلې ده ورور په دې کې څه د بدي خبره ده نه. نو مرکه عموما چې ستا و کور له ستا خور ستا لور له راسي و دې ته بد نه ګڼل کېږي و دې ته ښه عمل ول کېږي چې وایي په مرکه راغلي دي نه ډېر په خندا باندې هغه کوربه چې دی ښه د خپل وس مطابق چای بسکوټ بیسټري میټایي شیان ورکړي نه ښه عزت باندې کور صفا کړي ښکاره یې کړي دا ګرد نجونې ګرد ورته کښېني نو عموما دا رقم هغه کوربه چې کوم ښځې دي هغه و مرکې ته و د خاندان ته عزت ورکوي چې باید دوی په مرکه راغلي یاست نه. نو دا مرکه اوس خالي د وادو په وله نه کېږي چې وایي کوزده ده یا نجلۍ ده یا مرکه نو چې په کور کې پیغلې نجونې لرې نو خامخا به مرکې درله راځي او دا ښه کار دی. اوس نو دا به اوس نو که د پنجابیانو رقم چمونه وکړي چې پر نیټ یې تصویران ورکوي چې زما د خور رشته لږ څوک راواستوه یا دا رقم هغه نه به ایپ چې قایم سوي دي میټ پرسن میپ دی که څنګه دی نه په میچینګ میپ باندې هغه ورکې او چې دا تصویر دی موږ داسې غواړو دی هلک غواړو دی خاندان به یې دی په کور کې به پلار به نه وي ژوندی مور به نه وي ژوندی دی به یې کړ یا کور به دا شرطونه ورته ږدي نه یا داسې خالاګانې ماماګانې دورې دورې زغلی چې بل یاله زموږ د لور د خور دپاره مرکې پیدا کړي نه نو در دې دا نه ده ښه چې هغه تا لره مرکې راسي نو په دې باندې هیڅکله تاسو بد مه ګڼئ چې پښتانه یې ګڼي هم نه بد چې مرکې تاسو له راسي باید په کور کې پیغله لرې نو خود مو مرکې درله راځي نه نو کنې بیا به ته چیرې ځې
نو مرکې ډېر ښه عمل دی د پښتنو هغه. او دا مرکې صرف د واده او د کوژدې په حواله نه کېږي، بلکې د مځکې په حواله، د ګاډۍ په حواله، د جایداد په حواله، د یو لانجې په حواله، د یو مصیبت په حواله، د یو کوچني کوچني جګړې په حواله باندې یو دا رقم په مابین کې تاوتریخوالی چې راغلی، بدي چې راغلی، خدای نخواسته دښمني راغلی، نو هغه مرکې ورواستوي. قبایلي مشرانو، ملکانو یا ملایانو، سادات پکښې چې ورسه یاره ته دغه دا زما مسله را حل کړه، خدای ته وګوره، زما دا دلیل دی، د ده دا دلیل دی، راسئ چې مرکې وکړو. مرکې کې زما تېره ویډیو خو هم تاسو لیدلې، تاسو دلته وګورئ په دې حواله باندې چې ما د دې څه مخکې ویډیو چې ده هغه ورکړې ده په دې حواله باندې چې یاره مرکه او ننوات کې څه فرق راځي. دا لینک یې تاسو ووینئ، بیا تاسو بعد کې کتلی سئ چې دا ویډیو وګورئ نه، ما دلته په کارډ کې ورکړی دی. نو ننوات کې دا دی چې شکست تسلیم کړي انسان و هغه در لره ولاړ سي چې بهی ما توره توبه ده، تی چې څه وایاست بس هغه ته زه تیار یم، ننوات درله راغلی یم، بس وروره سته یو مریی یمه درله راغلی یم، هر شی درسره منمه، یو دلیل نه درسره وایمه نه. ننوات یې ودې ته وایي. مرکه کې نو دلیل ویل کېږي چې بهی پر دې شي باندې مځکه باندې، پر دې ګاډۍ په دې شي باندې زه راستولم، یا زما معاینه دې کور ته کښېنولی دی، یا څنګه ده، زه مرکه در راستومه، دلیل و دلایل درسره وایم، منطق درسره وایم، بحث درسره کوم، مجلس درسره کوم نه. په دې حواله باندې زه ننوات نه یم راغلی، مرکې له راغلی یم، د دې سره دلیل درته وایم. هغه دې ملایانو، سیدانو، خپلوانو، رشتهداران، پلار نیکه و ګرده مې سره کښېنولي دي، زه دا وایم، تی بیا څه وایاست؟ هغوی بیا وایي موږ دا وایو. دا رقم په مرکه کې بحث کېږي، په ننوات کې بحث نه کېږي. ننوات کې وایي بس تی چې څه وایاست ما باندې هر پوه ږدئ، زه تیار یم. په مرکه کې چې دی هغه بحث و دلیل سره کېږي چې یاره دا زما ګاډۍ دې کښېنولې ده، یا زما لور دې کښېنولې ده، یا دی دې د زما د لور سره ناجایزه کوې، زه مرکې له ده راغلی یم، دا زما د لور سره، د خور سره ته داسې ناجایزه کوې، دومره ظلم پر کوې، دا کوې هغه کوې. نو هغه چې کومه پلرګنۍ ده هغه خپله په مرکه ورواستوي چې بهی دا زما لور رایله کوي، یا څنګه دی، یا طلاق یې شی دی نه. په دې حواله باندې مرکې سره کېږي. زما یو دوست ولو، هغه په هغه ته په دا پلرګنۍ چې ده خپله د ده کور والا یې جن کښېنوله، هغوی بچیانو ده ته ورپرېښول، خو خپله لور خپل خور یې جن بوتله، ول بهی ته ډېر ظلم به کوې. بیا هغه ورځ ما ته ده کیسه کوله، ول یاره کم سې کم 20 مرکې خو به مې پر کړي، سیدان، ملکان، خانان، هر څه مې پر نه یې راسره منې نه. نو ما ویل چې نه یې منې خو طلاق ورکړه، بس سره ختم یې که پر مخ باندې نه ځې، د خپل بچیانو دپاره ورڅخه خپل بل واده وکړه وروره، بس ستا قسمت نه سره دغه سول، هغه دې سره کښېنولی دی، ته نو څه کوې چې بار بار مرکې ورواستوې. مرکه په پښتنو کې 3 واره کېږي چې بهی یو چاته مرکه ورواستوه چې بهی ستا لور یا ستا خور زما خوښه ده، د خپل خاندان دپاره ماتې راکړه. که یې واره نه ومنله، بعد کې یو څو عمر بعد بیا بله مرکه ورواستوه، که هغه هم نه ومنله، انکار یې وکړي، بیا 3مه مرکه چې دی هغه ورواستوه، ملایانو، سیدانو، خپلوان، رشتهداران ګرده پکې واچوه، ورته ووایه چې بهی ماته دغه مرکه راکړه، ستا خور یا لور زما د زوی یا د ورور دپاره خوښه ده، یا د ځان دپاره هم خوښه ده، زه مرکې له راغلی یم. که یې هم نه درسره ومنله، بس بیا نو ختم ده. پښتنو کې 3 واره مرکې کېږي، د 3 بعده بیا مرکې نه کېږي، بس هغه بیا ختم سوله نه. نو لہذا ده ویل ما 20 واره ورستولې. ما ویل یاره ته بیا ډېر فارغه یې وروره، څنګه دې داسې کېږي، خو خپل بچیان وساته وروره، پر مخ ولاړ شه وروره، دنیا د دومره دنیا دې ښځې دې کیسې دي، خپل واده وکړه، بله کیسه ته نو څه کوې چې هغه ته ناست یې، هغه دسې ولاړه، ته لا مرکې پر کوې. یا ما ویل نو بیا خو نو ته زبردستي کوې، بدماشي کوې، دا بدماشي خو نو پښتون قوم نه مني نه. نو لہذا ته هم پښتون یې، دی هم پښتون یې، والله که در قیامته سره معلومه کوي. تر دې ښه دی چې ته یو ریله کې او دوی پر مخ باندې ولاړ سي، د خپل لور او د خور دپاره یو بل څوک وټاکي. ستا سره قسمت نه ولو، بس نه ولو نه، ته نو څه کوې چې ورته لګیا یې، دیوال ته دې سوکان بند کړي دي، سر د دیواله سه ټکراوه چې یا زما مرکه ومنه. هغه وایي نه منم ستا مرکه، څه په کوې.
نو لهذا مرکه چې ده هغه صرف د ودو دپاره پښتانه نه کوي، د کوزدو دپاره نه کوي، بلکې د کشني کشني لانجو دپاره هم کوي او په دا مرکو باندې ډېرې مسلې سره حل سوي دي. ولې پښتانه چې یو د بل سره کله خبرې سره وکړي، مجلس سره وکړي، یو ته خبره وکړي یا بل یې ښه واوري په سړه سینه باندې، نو عموما داسې مسلې د مرکې در مابینه دا حل کېږي. دا د پښتنو یو ډېر ښه دود دستور دی چې توره و ټوپک و او لرګی و بیلچه نه سر راخي، یو واره خبرې سره وکړي. ولې خدای عقل ورکړی دی. پښتانه وایي چې په کم سر کې خوله وي هغه سر نه ماتېږي نه. نو لهذا چې مجلس سره وسي، پښتو سره وسي، یو بل باندې سره خلاص کړي. عموما دا لانجې که د مځکې، که د مرکو، که د ښځو غوي، د میرمنو غوي، د ښځو د نجونو د ودو غوي، د طلاق غوي، د کشني کشني مځکو، د ګاډیو د جایداد غوي، د دوکانو غوي، کشني کشني داسې مسلې وي چې هغه د جرګې د لارې نه بلکې د مرکې د لارې حل کېږي. ولې جرګه چې ده هغه عموما ډېره غټ لیول باندې په غټه سطحه باندې کېږي، په هغه کې ډېر خلک شامل وي، هغه کې اختیار چې دی هغه ثالثین ته او جرګې ته ورکول کېږي، واک او اختیار. خو په قدر کې چې دی یو هم خپل دلیل وایي، یو پارټي، بل پارټي هم خپل دلیل وایي، یو خاندان هم خپل دلیل وایي، بل خاندان هم خپل منطق سره وایي. په اپس کې چې پر کومه باندې اتفاق وسي بس په هغه کې بیا خیر وي. نو د مرکې د لارې د پښتنو د دغه دود دستور د لارې زموږ ډېرې مسلې د قوم غال سوي دي. دا مرکې باید چې دوام لري. تا لکه څوک مرکه راسي، مرکه څوک نه شړي. مرکه که کور له درله راله بس هغه ته بیا عموما پښتانه ډېر په درانه سترګه ګوري. عموما مرکې ته انکار نسي کېدلی. په مرکه کې چې تاله راله، مرکه که چا نه ومنله په دا باندې جرمانه خو نه ده، لیکن هغه کور بیا د لږ خوابدي په زړه کې ساتي. و یاره ما مرکه ور واستوله، زه مرکې له راورغلم، زما خبره یې نه ومنله. دا بیا دی د پیړۍ پیړۍ د پښتو د نسلو څخه چې دی هغه یادوي خپل نوي کال ته چې یاره د پلانکي کور چې د زما مرکه نه ومنله. نو عموما په دا کې د لږ خشه نفرت راځي، لږ خشه دشمني راځي چې یاره زما مرکه یې نو ولې نه ومنل، زه نو ولې سیال نه وګڼمه. د مرکې د لارې که مسلې حل کېږي، که خوشحالیانې راځي، عموما که مرکې ته څوک انکار وکړي نو په دې کې هغه چا چې مرکه ورله راوړې هغه بیا د لږ خشه په دا زړه کې د لږ خوابدي سي، لږ زخمي سي، لږ چې دی هغه خوږ سي چې یاره زما مرکه یې نه ومنل. نو مرکې ډېر ښه عمل دی، د دې احترام کوئ. که تی له مرکې درله راله د پښتونولي په حواله باندې و دې ته درناوی وکړئ او عزت یې وکړئ. د دوستانو نن د مرکې په حواله باندې ما د پښتونولي چې کوم دا سیریز دی، لړۍ ده، دا شروع ده. تاسو دا نور ویډیوګانې هم کتلی سئ، دغه لینک یې ما درکړی دی په کارډ کې، تاسو کتلی سئ. دا ټوله پښتونولي چې کوم سیریز دی، لړۍ ده، دا به انشاءالله پر مخ باندې هم روان وي. ستاسو د تعاون ډېره شکریه. شکر دی الحمدلله زما د یوټیوب چینل چې دی هغه 100 سبسکرایبره چې دی هغه پرسو، او دا ترقي او دا پرمختګ ستاسو په تعاون باندې جاري ده. او په دې حواله ما یو ویډیو هم جوړه کړې ده، تاسو کتلی هم سئ. ستاسو د تعاون ډېره شکریه. دا زما یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ، د ګانټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماخستن نوی ویډیو راسي هغه به در تاسو اپلوډ کوم. حاضر دم. ما نقیب کلزي ته راکړئ اجازت. الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.